یو ډیزاین به د ګیپ په شکل کې سیف کو هو یو څو جی پی جی ډیزاین نو کو د مارکیټینګ لپاره هو دا ډیزاین به د ګیپ په شکل select both of then combine Control Z select text then go to shape effect select both of select combine उस वो चेन जड़ को मेरा मनी पिक्चर ना वीडियो सही हुआ वीडियो बेन जड़ को खुदा का से वीडियो चागा बैकग्राउंड वाला रही मुक वाले शो चे वीडियो हम टेक्स्ट send to background select this send to backward play figure on that bulb background for change world then go to save as save desktop or save GIF format GIF format هغه فارمیټونه دي کوم چې عکس وي خو حرکت کوي موشن لري خو this slide मोशन न लगेगा वीडियो मोशन न खाली कंट्रोल Z देता वो यो एनिमेशन वेर को एनिमेशन पेन डबल क्लिक timing slow Hiwat red color play लग तेज fast 2 second then save at GIF format yes उस बॉक्स چې دا انیمیشن لري یا نه فقط فارمیټ انا غدای خو حرکت نه لري فارمیټ گیف ته حرکت نه لري خو موږ insert object design चेक होके बहुत ना दिखा ना slide show from beginning from current slide
دا خو سلایډ شو دی خو ته دومره مهم نه ده. اوس به داسې وکړو چې یو سلایډ به جوړ کړو. ښه خوښ همدو که پوښتنې شته نشته؟ ښه یو سلایډ به جوړ کړو، هغه ته به ډیزاین ویل کړو. تاسې جمعې ورځې او پنجشنبې ورځې وظیفه به دا وي چې دغه ډول یو سلایډ جوړ کړئ. ښه صحیح شوه؟ په ډیزاین کې یو کلر انتخاب کړئ، هر کلر چې تاسو ته په زړه پورې و هغه انتخاب کړئ. زه مثلا دا کلر انتخابوم. دلته یو ایرو انتخابوم، یعنی غشه انتخابوم. صحیح شوه؟ دا مې انتخاب که. دیتا رائٹ کلک کم ایڈیٹ ٹیکس لیکم چې موضوعات کمپیوټر. صحیح شوه؟ دا یوه موضوع ده. دا چې کله انتخاب که دې نه وروسته یو باکس انتخابوم. هغه باکس ایډیټ کوم شیپ کې. دغه ساحه دې سایډ سره منظموم. موضوع پیږئ. پیږئ اوسوزه. دته اوس ساده کلر ورکوم او شیپ آوټلاین نو آوټلاین کوم او دلته چې کوم ټیکس لیکم مسوي رینډ 1 کنټرول A او صحیح شو. دا دغه موضوع معلومات شول. صحیح شو. اوس ترڅم دې صحیح ته دغه موضوع اړوند عکس انسرټ کیږي. صحیح شو. کنټرول C کنټرول V دا روټیټ کوم. دغسې مې روټیټ کو. او دلته دز د چورمه پکچر کوم پکچر د موضوع اړوند پکچر. موضوع چې دو کمپیوټر. there is some computer kids computer materials. صحیح شو. اوس کسا دا خو یو سلایډ شو کنه. بل سلایډ اتوماتیک ډول روزي. دا کنټرول C کنټرول V. زه دا انیمیشن کوم. کوم انیمیشن؟ فلیټ N. دا خو د باټم طرف نرسي. افیکٹ آپشن ترسم دا هم نه دی صحیح. افیکٹ آپشن فرام لیفت. صحیح شو. دا چې کله تشریح شي عنوان ولیدای شي
نو بیا فلټن وایم فرام باټن دا هم صحیح نه ده دا صحیح ده خو فرام باټن صحیح شو دې نه وروسته او دا فرام لیفت اوس که څه دا پلی کوم موضوع خو تشریح شوه که نه یوه موضوع خو تشریح شوه دغه رقم ته بله موضوع څه ډول ډپلیکیټ کوئ خو دغه بکس سم نه دی دا بکس ایډیټ کوو دا بکس سور نه دی نیولی ښه اوس صحیح شو که نه delete this then control C control V دا چې دی مثلا سافټویر صحیح شو سافټویر په اړه دغه معلومات دي د برانګ ورکو او تصویر به چی کو چینج کو د سافټویر تصویر ورکړو کنټرول سی کنټرول وی هارډویر دا معلومات دي همدا معلومات هم چینج کړل مثلا دیتا او فارمیټ چینج کړو پکچر هم چینج کړو هارډویر ته موضوع خو پیږي که نه کنټرول سی کنټرول وی ټیکنالوژي ټیکنالوژي just format اوس انیمیشن په ټولو کې یو دی صحیح شوه کنټرول وی سیستمونه Pause. Select this all. Then go to translation. Web. Apply. Then OK. فکرم شو موضوع تشریح کیږي بل موضوع انپوټ کیږي موضوع تشریح کیږي بل موضوع داخليږي صحیح شو کوم ستونزه خو نشته کنه ساوندونه बैकग्राउंड था डिजाइन कलर सॉरी 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 सही शो दा
ساحه کې په ډیزاین کې کلر بدلو. صحیح شو. ډیزاین بل موضوع چې وا یو وته چې بدلوي یو به انتخاب کې فارمیټ بیکګراوند then solid color then go to green بیا دا solid color then go to yellow دا solid color go to مثلا ډیر عادي ډیر ساده سپین او سپین ته تقریبا ورنږدې دغه رنګونه خو موږ په هغه پریزنټیشن کې کاروو چې موږ پریزنټیشن موضوع هم رنګینوي. که ته موضوع د جغرافیا د تاریخ د مدیریت د کمپیوټر یا د نورو داسې موضوعات چې هغه رنګین نه وي خالي علم وي بیا موږ ساده پریزنټیشن وړاندې کوو. کوم موضوع د ګرافیکونو وي د شکلونو وي موضوع د عکسونو وي موضوع د ډیزاین وي بیا موږ رنګین پریزنټیشن وړاندې کوو. صحیح شو. هیڅ کله موږ رنګین پریزنټیشن په مدیریتي سیستم کې نشو وړاندې کولی موږ په ضعف دلالت کې. صحیح شو. دغه ډول رنګین څومره چې ساده وي دومره ښه وي. صحیح شو. خو شیپونه وکاروئ. شیپونه چې څومره ډېر وي وکاروئ. ښه شیپ وکاروئ دغه ټیکس باکسونه وکاروئ پکچرونه وکاروئ. پکچر په دې معنی نه شیپ په دې معنی نه چې تو پریزنټیشن رنګین کړو. پریزنټیشن رنګین ولي درجه په انیمیشن او ټرانسلیشن کې ده چې ښه انیمیشن ویل کړي چې مثلا عکس سرلیږي پرده کش کېږي دې ته ټرانسلیشن یایي او دا به په سلایډونو کې نه کاروئ. رنګ هم وکاروئ شیپ هم وکاروئ او موضوع اړوند عکسونه هم وکاروئ خو د ټرانسلیشن او انیمیشن سره پام وکړئ په سلایډونو کې. صحیح شوه. ځکه دلته داسې سلایډونه داسې انیمیشنونه دي چې ډېر په اصطلاح حرکتونه ډېر تیز حرکتونه لري نو هغه ښه موږ کړای شو چې د هر یوه انیمیشن ته خپل ساوند هم برابر کو. صحیح شو. ټرانسلیشن خپل ساوند لو ادر ساوند کې موږ چې خپل کوم ساوندونه لرو مثلا بیکګراوند ساوند موږ لرو فرض کړه دلته وبکسو دلته چیرته تذکیر ټیټ وي کم داسې نه وي سندرې وي. da select this all then select other sound desktop audio file all file PowerPoint cannot play the audio file best iPhone Dumra. Make sure this is a wave audio file. خو دغه آډیو چې دو موږ دلته کوم ډول آډیو پکور دو چې WAV ایکسټنشن ولري او دغه ایکسټنشن چې دا MP3 دی. ښه نو MP3 موږ نشو کړای چې انتخاب کو موږ به کنورټ کو دغه ساوند به کنورټ کو چې تا WAV ته به کنورټ کو کنورټر
که چیرې تاسې یو بل شی در وښیم ښه که چیرې تاسې اړتیا لرئ یو کور ته او هغه تاسې په کمپیوټر کې هغې دپاره ماشین نه لرئ یعنې اپلیکیشن نه لرئ یعنې پروګرام نه لرئ فرض که زه دغه آډیو کنورټ کوم چیرې WAV ته کنورټ کوم MP4 نه MP3 نه نو دغې دپاره موږ آنلاین سافټویرونه لرو صحیح شوه زه ورته لیکمه چې آنلاین آډیو کنورټر موضوع پوه شوئ یعنې مثلا تاسې فوټوشاپ نه لرئ یو عکس سره دی تاسې غواړئ چې عکس کنورټ عکس بیکګراؤنډ بدل کړئ نو تاسې کړای شئ آنلاین یې بدل کړئ صحیح شوه فوټوشاپ نشته open file then select an audio او convert WAV convert ډاونلوډینګ روان شو چیرته ډاونلوډ شو په ډاونلوډ کې اوس به موږ دلته ورشو ادر ساوند کې چیرته وکسو ډاونلوډ کې دلته دا WAV ده ډن نشو اپلای ټو آل مې که او دلته سلایډ شو دا موږ دغه کمپیوټر دغه سره وصل دی د سکرین سره په سلایډ شو کې आवाज نه کی همدغسې یې کي په سلایډ شو کې आवाज نه کی صحیح شوه ښه نور خو چې پوته نه دي په پرزنټیشن کې که نه سیو کول مو ویل اوس تاسې پوښتنې کړای شئ